سلام او مینا قدرمنو دوستانو د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو یو ډیر حیرانونکی او تازه خبر در سره شریکوم چې د منګل د زړه فریاد خدای پاک واورېدو او نغمه پرې یو ځل بیا مهربانه شوې ده. نغمې په خپلو تازه خبرو کې ویلي دي چې زه غواړم د منګل سره دوباره نکاح وتړم او بیا ورسره واده وکړم. دا چې نورې څه ویلي دي په همدې ویډیو کې را سره تر اخره وګورئ. دوستانو څه موده وړاندې چې منګل په یو ټلویزیون کې د مرکې په دوران کې وژړل، د هغې نه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې دا خبرې ډېرې په زور و شور سره شروع شولې چې منګل په نغمې پسې جړلي دي ځکه چې نغمې ورسره ډېر زیاتې کړی دی. خو د هغې په اړه باندې نغمې هم تر اوسه پورې هیڅ سپیناوی نه وړاندې کړی چې ګینې رښتیا ما منګل سره زیاتې کړی دی او رښتیا منګل ما پسې جړلي دي که نه دا هسې دروغ او پروپیګنډه ده. اوس مهال د نغمې یوه نوې انټرویو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې هغه پکې خبرې کوي او وایي چې که منګل رښتیا ما پسې جړلي وي او زه پرې ګرانه یم نو زه هم تیار یم چې هغه سره نکاح وتړم. خو هغې ټولو خلکو ته ویلي دي چې تاسو هم خلکو پسې دروغ مه تړئ. دغه خبره دومره نه وه څومره چې تاسو ترېنه لویه خبره جوړه کړه ځکه چې منګل ما پسې نه و جړلي او ما د منګل نه پوښتنه کړې ده. هغه راته وویل چې زه په ځان نه یم پوه شوی چې ما څنګه وژړل. خو تاسو خلکو د دغه خبره نه ډیره لویه خبره جوړه کړه. خو بیا هم که تاسو د منګل نه پوښتنه وکړئ او هغه رښتیا ما پسې جړلي وي نو زه تیار یم چې منګل سره واده وکړم. دوستانو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ چې دا د منګل په احساساتو باندې لوبې کوي او یا رښتیا هم منګل سره مینه لري او غواړي چې هغه سره بیا واده وکړي؟ مهرباني وکړئ تاسو را سره خپل نظر په کمنټس کې شریک کړئ چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ. که غواړئ چې همدغسې په زړه پورې او جالبو معلوماتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. ډېره مننه.